زور غني تاریخ د نر شي کنه بل د ابدالي پیدا کی دا خو د نن د پښتنې تقاضي زور غني تاریخ د نر شي کنه بل د ابدالي پیدا کی او زما بېوسه مشرقي مینې پښتو بینلې زما بېوسه مشرقي مینې پښتو بینلې مغرب به وشي که زما ستا ثاني پیدا کی او دا دوه روزګاره د روانې صدۍ ښکلی نصیب دا دوه روزګاره د روانې صدۍ ښکلی نصیب څوک د نیزو څوکې تېرېږي او څوک زلمي پیدا کړي ملګرو نن چې کوم پروګرام جوړ شوی دی تاسو ته پته ده دا پروګرام د دې پښتنې خاورې د یو نر او حلالي بچي قاسم د واده په خوشحالۍ کې را جوړ شوی دی او ستاسو د راغلو مېلمانو یو جهان مننه تاسو دلته راغلي یې او دې پروګرام ته ښکلا بخښلې او د اشمل سهر او د ماسخان استادو یو جهان مننه چې دی دلته کې د پېښور نه راغلي دا تکلیف یې کړی دی نو دی د هېڅ قسم تعارف محتاجه نه دي بس ډېر وخت ستاسو نه ضایع کوم خو اشمل سهر له به په یو څو شعرونو دعوت ورکړمه په تا مینېدل څه وو ځانونه مو هېره کړه په تا مینېدل څه وو ځانونه مو هېره کړه د امن د ښار خلکو فکرونه مو لمبا کړه او جانانه چېرته موږ له هم تندوله شونډې راوړه جانانه چېرته موږ له هم تندوله شونډې راوړه موږ څومره ارمانونه ستا د سره صدقه کړه دلته مونږ ته چې عمل دی دا راجوخ ته ګرډول نه عمل طرف نو د شوره مونږ په جړا کې ثوابې ته سترګې سرې وړي Panan shahidano chichinake aur din mazar salam ke bina jannat ke liye